قدرمنو الله تعالی په انسان کې دننه ډېر صلاحیتونه ایښي دي. ځینې ته خپل نومونه ورکړي دي الله تعالی په قرآن پاک کې، او ځینې انسان د خپلې پوهې پر بنیاد باندې بېلابېل اصطلاحات ځینې رایستلي دي چې بېلابېل نومونه یې ورکړي دي. یعنې اوس ضمیر توری در واخه چې موږ یې عام استعمالو. بس دا په انسان کې دننه د یو سوچ پیدا کولو، د یو چرت وهلو، د فیصله کولو یو ماده ورته ویلی سو. خو دا ضمیر له کومې خوا راغلی دی؟ د انسانانو د خپلې پرېکړې او د خپلې پوهې پر بنیاد باندې مرتب سوی یو کار دی. بیا نو ضمیر څنګه دی؟ بیا سړی ملامتوي، بیا سړي ته خوب نه ورځي، بیا خپل ضمیر زه پوښتنه وکړه. دا موږ عام وایو. نو کله چې د ژوند دغه څرکونه سړی باسي، نو د قرآن پاک له روی اگر سره داسې انسان ته کیفیتونه یا اصطلاحات ور په برخه سوي دي چې هغه درې نفسونه ورته وایي، یا د نفس درې قسمونه ورته وایي، یا د نفس یو وسمره ځینې خلک وایي چې درې کیفیات ورته وایي. خو د هر یوه نوم جلا جلا قرآن پاک راوړی دي. نو زه نن پر نفس اماره باندې یو څو خبرې درته کوم. د ډېرو خلکو غوښتنه ده نفس اماره څه ته وایي. ما درته ویل چې کله سړی پر یو شي باندې چورت وایي، هر سړی د ځان د ښېګړې دپاره، د ښه وخت تېرولو دپاره یو چورت وایي. کله کله دا چورت چې دی دونې تر وس او حدود ووځي چې هغه د ده په کنټرول کې هم بیا نه راځي. نو هلته لار بدله سي، هلته نوم بدل سي. کله کله بیا په دغه بدل کیفیت کې، یعنی په بد کار کې، په ښه کار کې دی له ځانه سره یو چورت وایي چې دا مې ښه کار وکوي، دا مې بد کار وکوي. دا دلته په سړي کې پیدا کیږي. یعنی که یو څوک ته داسې کې چې تاوان ور ورسوي، په ښکاره دې زړه پشه سي او هغه تاوان ته د ډېر وخت چورت والی، کله چې بیا کور ته راسي، کله چې بېغمه سي، کله چې پرېوځي، کله چې چورت وایي، بیا ته وایي چې یاره له دې سړي سره ما دا زیاتوب وکړي، دا د ده حق نه وي، دا ما برناکه وکړي. دا دلته یو شی سته چې دا دروازه در ټکوي، سر در خلاصوي. نو دلته په دغه کیفیت کې ما درته ویل دواړه ښه او بد دواړه ښه یم. کله سړی په ښو کې روان وي، کله په بدو کې روان وي. نو یو کیفیت په برخه کېږي د انسان، او له هغه څخه بیا دته دا چورت ورلویږي. دلته بیا داسې چې دا کیفیت ته ننوتې، بیا د ښه جلا خبره درته کېږي، د بد جلا. د ښه جلا نوم دی او د بد جلا نوم دی. کله چې ته په دا وپوهېږې چې اوس دا کار ښه سوی، خوند یې وکړي، نو بیا په دا کم کیفیت کې چې ته اوس یې د دغه بیا جلا نوم دی. او دا کم کیفیت چې ته خوابدی کلې، تا زیاتوب له چا سره وکړي او تا ته تاوان در ورسېدی، تا ته خوب نه درتلی، تا ته آرام نه درتلی، داسې بېچینه وې، بېقراره وې، نو د دغه بیا جلا نوم دی. اوس نو د الله تعالی چې کوم نومونه یا اصطلاحات په قرآن کې د دغه نفس دپاره د انسان د عمل او د کردار دپاره استعمال کړي دي، نو نفس اماره ګر سره قرآن په خپله راوړی دی. ښه، یو نفس اماره دی، یو نفس لوامه دی، یو نفس مطمئنه دی. زموږ موضوع اماره دی. که چیرې تاسو قرآن پاک وګورئ، خصوصا صورت یوسف، وما ابرئ لنفس ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربي ان ربي غفور رحیم. دغه آیت تاسو وګورئ، په دې کې الله تعالی د نفس خبره کوي. هغه نفس اماره چې سړی بدو ته لمسوي، ګناه ته یې لمسوي، یعنی د ګناه پر خوا سړی بیایي. دې ته دغه ټرم چې دی دا قرآن راوړی دی، اماره یعنی ګناه ته لمسول. نو نفس اماره هغه نفس دی چې انسان ګناه ته لمسوي، انسان بدو ته بیایي، د انسان د بدو خواهش ته بیایي، او صفاکیت ته بیایي، بربریت ته بیایي، ظلم ته بیایي، زیاتوب ته بیایي. ځکه چې انسان خو نارمل پیدا کیږي، نه ظالم وي نه ډېر ښه سړی وي. دا کیفیتونه د حالاتو څخه په ده کې د خپلې ذهني هغه کومې لارې چې دي د هغه پر بنیاد دی د ځان کوي. نو دا وروسته پیدا کیږي. چې وروسته پیدا کیږي نو نومان یې وروستني دي. ځینې خلک وایي چې دا د نفس درې قسمونه دي، اماره، لوامه، مطمئنه. نو اماره هغه نفس چې بدو ته سړی لمسوي. نو دغه اماره نفس چې دی دا سړی و بدو ته بیایي. بیا کله چې د انسان عقل کار پرېږدي، هغه په شرع کې چې کوم حکم راغلی دی هغه پرېږدي، دومره زیاتوب وکړي، دومره د شهوانیت ښکار سي،
دومره د زیاتوب او ظلم ښکار سي چې بل ته ډېر تاوان ورسي. بیا چې دی کله ویده شي پرېوځي چورت وایي چې دا خو مې ډېر زیاتوب کړی دی، نو بیا هلته دته معلومیږي چې له ما څخه دا کار سوی دی. اوس نو کله چې مفسرین سړی وګوري، څېړونکي وګوري، 3 کیفیات یې ښیي. ځینې وایي 3 نومانې دي د نفس، ځینې وایي د نفس 3 کیفیتونه دي. یو نوم نفس دی، په هغه کې دننه کیفیتونه جلا جلا دي. نو کله کله چې سړی د دغه شهوت او غضب وخواته بیایي، نو دغه نفس اماره د دغه هر کله پرده چې د پر عقل باندې راځي د انسان، او د شرع هغه حکمونه چې دي له هغه څخه دی سرغړاوی کوي. نو دلته چې بیا له ده سره کمې پیښې کېږي، یا دی د یو وختي د څو ګړیو څو لمحو دپاره چې کوم خوند او لذت او داسې تسکین محسوسوي، دا بیا د ګرد عمر عذاب او تکلیف هم وي. ښکاره خو دته یو څه ګړی یو څه راحت ورسېږي، خو لیکن کله بیا دی چورت وایي دی دلته ډېر خراب وي. نو دغه ځینې مفسرین چې ما کتلي دي هغه وایي دا نفس اماره چې دی دا د حیوانیت په نامه یې یادوي. یعنی په انسان کې دغه نفس اماره د حیوان چمونه پیدا کوي، د حیوان غوندې خصلتونه پیدا کوي، او دا د انسانیت څخه ماورا کارونه کوي، صفاقیت، ظلمونه دا چې په ده باندې کوي. نو دا یو سړی کوي، انسان یې کوي. نو دا هغه حیوانیت دی چې دغه نفس اماره په سړي کې پیدا کوي. او که سړی ورته وګوري نو د بدو کارونو تقاضا چې کیږي، یا د بدو کارونو د تقاضې والا کم نفس چې دی دغه نفس اماره ته ویل سوی دی. یعنی په تا کې بد کارونه و تا ودغته لمسوي چې بس بد کار وکړي یا یې وکړي. کله چې د احادیثو په حواله سړی څېړنه وکړي، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم څخه هم یو چا پوښتنه کړې وه، نو ده داسې جواب ورکړی دی، که ته ګرد عمر له یو چا سره ښه کوې او دوی بد در سره کوي، یا ته ګر سره ښه نه ورسره کوې، دی بیا د ښه دپاره تا ته درځي، ننواتی درځي، خپل شپیانه درړي. نو صحابه ورته دغسې دي. نو دوی وایي دا په تاسو کې موجود دغه نفس دی چې تاسو په خپله ښه هم ورسره کوئ، خوراک هم ورکوئ، یعنې چې د کوم ضرورت دی هغه هم پوره کوئ. انسان څنګه ژوند تېروي، خپل کار په خپله کوي. نو تر ګردو لوی دښمن یې دغه نفس اماره ښوولی دی. قسم هم په دې باندې خوري چې تاسو ته تر ټولو زیات تاوان ستاسو خپل نفس او خصوصا نفس اماره رسوي، چې تاسو کار څونه ښه ورسره وکړئ، دی له تاسو سره ښه نه کوي، ستاسو اعمال د ده له رویه خراب، دی ستاسو هغه. اوس یې نو څه ویلي دي چې د دې دا مطلب دی چې ذمهوار خو هغه نه دی، پر دې باندې هم بحث کېږي، ذمهوار نه، دا ته په خپله یې په تا کې یو کیفیت پیدا کېږي. نو ته دغه کیفیت د بدو خواته مه بیایې، د ښې خواته یې بوځه، تا به دغه حالت نه وي چې بیا به په تکلیف یې. نو دغه نفسانی حالتونه دغه د قرآن اصطلاح دا چې کله سړی سمه وڅېړي، نو د نفس اماره له جوره د انسان د ژوند هغه بدې لارې، هغه د ګناه خوا دا ډېره ښکاره کېږي. نفسانی خواهشات خو پوره کېږي نه. کله چې انسان د دغه خواهشاتو خواته قدمونه اخلي، نو د ګناه او د فساد او د جبر او د زیاتوب او د شهوانیت او حیوانیت چې کوم ګامونه اخلي، شاته د دغه نفس دغه چورت وي چې بس دا کار زه کومه، په دې کې زما دا خوند او دغه تسکین پروت دی، دا زه خامخا بس دغه کیفیت ته نفس اماره وایي. ځکه چې دا فیصله هم دی په خپل کې. اوس نو دا راګرځي څنګه له دغه به سړی ځان څنګه ګوري، دا بیا جلا لارې دي، دا بیا په بل نفس کې درښیم. کله چې درجې ټاکل سوي د نفس، نو علماو، خلکو، پوهانو هغه وایي چې تر ټولو کښته او ټیټه درجه چې ده د دغه نفس اماره ده. یعنی لوامه هم څه ګزاره کوي، مطمئنه خو نو ډېر ښه دی. نو دوی وایي کله چې په تا کې یو سوچ پیدا شي او ته بد کوې، نو دا د اماره دی، د دغه درجه ډېره خرابه ده، ډېره کښته ده، ډېر کښته معیار لري، له لوړ معیاره څخه راګرځېدلی کار دی دا. اوس نو که چیرې بیا بل حدیث ته سړی وګوري، نو د فوجي جنګ له یو بل سره لښکر کشي کول، حضور پاک صلی الله علیه وسلم دغه ته جهاد اصغر ویلی، او جهاد اکبر یې څه ته ویلی دي؟ د خپل نفس خلاف جهاد، د دغه شان د دغه اماره خبره نه منل، د خواهشاتو، د فساد او د فسق او د داسې خوا پر لارو قدم نه اخیستل، وایي ډېر لوی جهاد دی، جهاد اکبر یې ورته ویلی. نو که څوک دغه کارونه کوي، بیا نو واقعي هغه لوی سړی ګڼل کېږي. غرض دا چې نفس اماره د بدو پر خوا سړی بیایي، د بدو بنیاد په سړي کې پیدا کوي، بدو ته سړی لمسوي. اوس نو د بدو د قدمونو، بدو پر خوا قدمونه اخیستل یا د بدو پر خوا باندې خپل ژوند کول، دا د سړي په ګټه نه پرېوځي، هم یې دلې تاواني، هم یې ورې څه خاص
حیثیت نسته، خپل ژوند والا ته به هم په تکلیف وي. نو د دغه مخنیوی کولی شي انسان دا فیصلې قوت الله تعالی پکې ایښی دی چې دوی په هغه وخت فیصله وکړي چې دا کار زه نه کوم. نو نفس اماره په خپل امري په دغه فیصله مري. که څوک د نفس اماره مني هغه به هر کله تاوانو ته مخامخ.